السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ کلاس په خیر یاست؟ نن کوم ټسټ چې مو راخیستی دی هغه هم د بایو کیمستري سره تعلق لري. بایو کیمستري په لغات په جزیه سره زه خلاص کړم، بیا به ځو مخته. بایو کیمستري یو ژوندي ته وایي، ژوندي شي ته وایي یا ژوندي موجودات ته وایي. کیمستري یو کیمیاوي مواد ته وایي او دا ټسټ هم د رینل فنکشن سره لږ تعلق ساتي. هغه مو راخیستی دی چې کوم ویډیو ته نوم بهشته راغلی، یعنې کیلشیم آیونایز یا آیونایز کیلشیم دې ته وایي کېږي. دا هم د پارت 2 د کیلشیم ده. کیلشیم آیونایز څه شی دی؟ یعنې آیونایز کیلشیم څه شی دی؟ دا په ژوره کوو. نو کیلشیم آیونایز کیلشیم is a calcium in your blood test is not attached to proteins. It's called free calcium. یعنې ما کتاب بله ویډیو لیدلې، هغه اول وګوره بیا دلته راسه بیا دا وګوره. هغه ټوټل کیلشیم و، دا خالي کیلشیم هغه کیلشیم چې کوم پروټین سره اټیچ نه دي، یعنې د پروټین سره اټیچ نه دي یا د هډوکو سره تړاو نه لري، کوم چې فری 1% کم فری، یعنې 1% کوم چې فری دا کیلشیم درته وایي. یعنې دغه کیلشیم ته آیونایز کیلشیم وایي کېږي چې کوم فری یا د پروټین سره تړاو نه لري، یعنې دی په کار لګیایي چې کوم ضرورت پروټین دی او کوم ضرورت کیلشیم دی هغه ته وایي کېږي. دا پښتو ترجمه د کیلشیم ستاسو په وینه کې کیلشیم دی چې د پروټینونو سره تړاو نه لري، یعنې پروټین سره تړاو نه لري، دا فری فارم دی. دې ته ویړه کیلشیم هم ویل کېږي، ویړه او فری ته وایي. نن کوم چې سټورېدل زموږ په جسم کې، په هډوکو کې، په غاښو کې، دا 1% کم کیلشیم دی. دا یعنې of the body total calcium circulation in the blood of this calcium، یعنې دا کوم کیلشیم چې دی دا 1% چې دی دا په دا جسم کې ګرځلاو کې، په دا جسم کې ګرځي، یعنې دی ابزورپشن کې، ویټامین B12 کشي، دا ټول شیان دی کې چې ته اوس بله کیلشیم ویډیو ته وګوره. په هغه کې هم په دا 1% کې 50% چې دی آیونایز کیلشیم دی which are free available for use and not binding to any protein in the bloods. یعنې دی څه وایي چې هغه هم فری دی 50%، په 1% کې 50%، یعنې چې یو تر هغه اخلي تقسیم یې کې پر 2 باندې، یعنې چې دی 50% فری کیلشیم دی، هغه چې دی په استعمال لپاره دی چې بینډیډ نه دی د پروټین سره، یعنې د پروټین سره بینډیډ نه دی، هغه د یو سره تعلق نه لري، استعمال لپاره دی. اور 50% چې دی یعنې آف دیس کیلشیم 50% یعنې هغه بینډ دی د پروټین سره. هغه 50% کې 1% مو راواخلئ پر 2 تقسیم کې 50% د استعمال دی، 50 استعمال یې بینډیډ دی پروټین سره چې هغه آیونایز هم دی. اور په ځینې نور پروټینونو کې هم دی لکه البومین، ګلوبولین، بایو کاربونیټ، لاکټیټ، فاسفیټ، اور یعنې دا ان یوزیبل دی د دې شیانو سره د بینډ دی، یعنې مشت دی سره یو جوړ دی، لکه داسې وبله لکه دا یو پروټین دی، دا پروټین سره دی بینډ دی، دا پروټین وبله دی داسې سره بینډ دی، یعنې تړاو لري ورسره. اوس سره خلاص وو په دا کیلشیم آیونایز باندې. اوس د ځینې زه اوس په دې باندې نور سره خلاص کوم چې کنفیوزن نه شي. ځینې وخت هغه موږ چې کوم کیلشیم ټیسټ کوو، یعنې سیرم کیلشیم ټیسټ ورته وایي، سیرم کیلشیم کې دا ټوله راځي، آیونایز، کم فری فارم، سټوریج 99% دا ټوله راځي. بعض اوقات اوس نوي مشینان راغلي دي په هغه کې دا کیلشیم آیونایز جلا ورسره وکړي، یا ډاکټر خپله یوازې دا کیلشیم آیونایز غواړي چې یاره دا کیلشیم آیونایز زه پکې وګورم څونه بینډ دي په جسم کې او څونه علاج دی، یعنې څونه فری دي، اور د دې سرکولیشن په جسم کې، یعنې دا په جسم کې ګرځلاو دا 1% چې دی دا ګرځلاو کېږي لګي. بس په یاد یې وساته داسې وبله کله دی چې دا 1% غواړي ستا ده، نن 1% نه غواړي، دی دا 1% غواړي ستا د خلاصو. دا دونه کنفیوژن نه لري. دا هم د کیلشیم فارم دی. کیلشیم خپله پر 2 فارم دی. د دې فنکشن څه دی؟ د دې کیلشیم فنکشن چې دی دا order ورک کوي چې یعنې all cells need calcium in order to work، یعنې
هر کلشیم چې د ضرورت حجره کار کولو لپاره استعمالیږي. اور کیلشیم هیلپ بیلډز یعنی سترونګ بونز انټیجن د کیلشیم چې چمکي سټاډو کې سترونګي سختي لکه غاښو ده اور امپورټنس هارد فنکشنز کې دی لري په زړه کې دماغ کې په ډیر شانو کې. په دې معنی کیلشیم ویډیو چې تو وګورئ په هغه دې بیا خپله سر خلاصېږي، لیکن د مین رول چې دی په هډوکو کې او په غاښو کې دی. د دې نارمل رنج چې ionized چې دی په کوچنیانو کې 4.8 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پر دی، او غټو کې نابالغو کسان کې هغه 4.8 ملي ګرام پر ډیسي ده. د دې ټیسټ به څنګه راخلي؟ اوس که تا الکترولایټ ماشین درلودی هغه تا ته د ionized درکوي. الکترولایټ دا ماشین دی، زه به دې پلس سره خلاص کړم. دا که یې درلودی دا ستا دپاره ستا څخه په درو ټیوبانو کې کېږي، په دا درو کې کېږي، یعنې جل ټیوب، پلین ټیوب، هایپرین. خالي د سیرم څه کېږي، سیرم څه کېږي، پلازما څه هم کولی شي ده. او که ته AGB یعنې بلډ اټیرل ګیسز کې کوې، یعنې په دې کې کوم کوې، په دغه ماشین کې کوي، دا بیا څه چم کې دا ډایرکټ ستا د اټرې څخه وینه راخلي. اټرې چې کوم غټ رګ چې ورته وایي پر دا لاس باندې چې دا اوس ګوره لاس وبوله، زه به لاس دلته درته ولیکم، کمیس هم درته ولیکي. دلته په دا ځای کې ډایرکټ داسې ستنه وراچوي، دا ستنې زه د ستنې ډراپس هم ولیکم، دا ستنه ډایرکټ دننه کېږي، دا ځای کې چې وینه راخلي سرنج باندې، هغه سرنج سر وتړي، بس سټاپر باندې سر وتړي، ډایرکټ چې دا څه وخت خلاصوي دلته په دا ځای کې سرنج ورکړي، په دغه ځای کې سرنج ورکړي، بس ډایرکټ ماشین درکړي، هغه یې درته د کیلشیم ionized دا ماشین هم درکوي. چې بلډ ګیسز چې ورته وایي، یعنې ABG انالایزر هم ورته وایي کېږي په دې ماشین کې. دا مطلب د دې لپاره دا سرنج. اوس دا په کوم کنډیشن کې پورته کېږي؟ کنډیشن یې لکه څنګه چې کیلشیم پورته کېدي، چې کیلشیم ویډیو وګورئ خپله په دې دغه رقم سیم پروسس په دې کې هم دي. زه به ما درته وایم هایپر ګلیسیمیا کې کېږي، ویټامین ډي، HIV ایډز انفیکشن، هایپر تایرویډیزم، TB، فنګل، ملټیپل مایلوما، بون ټیومر، اوسټیومالجیا، اوور ایکټیو تایراید ګلینډ پیکټ ډیزیز. دا ډیزیز باندې کولو باندې ویډیو هم راځي، صحیح ده. فیزوکیرما یا به په چینل کې پرته وي د وخت سره. هایپوګلیسیمیا ډیسورډر دیټ افیکټ ابزورپشن اف نیوټریشنز فرام دی انټسټین، یعنې په کوم کنډیشن کې دا ښځه کېږي کله چې دی په کولمو کې ابزورپشن نه کېږي، یعنې یو شی جذب کوي نه، یو نیوټرین جذب کوي نه، هغه وخت هم کېږي. هایپوتایرویډیزم کې کېږي، کډني فیلر کې، لیور یعنې لو بلډ لیول کې کېږي، البومین کې کېږي، او لیور ډیزیز کې کېږي، میګنیزیم ډیفینشنسي کې کېږي، اوسټیومالجیا کې کېږي، پنکریاټس کې کېږي، او ویټامین ډي ډیفیشنسي کې کېږي. ټیسټ پروسیجر ډېر اسانه دی، ډېر ایزي دی. کوم چې دی بایو کیمستري دی ضرورت نه غواړي، دی د الکترولایټ سره کېږي، صحیح ده. دا بایو کیمستري هغه کېږي کوم چې سلیکټرا ماشین در سره وي. الکترولایټ دا ماشین دی، صحیح دی. الکترولایټ خپل ایزي طریقه لري، ډېر اسانه دی. ما چې دلته یس وهه، دا کوم چې پر پروګرام برابر یو ریجنټ میجنټ دقت ور فټ کړي، دلته خالي یس واچ سټارټ په دا ځای کې سیرم ورکړه. سیرم چې دی ورکړي بس دی خپله تا ته رپورټ درکوي. نن سبا کار د مشینري سیسټم دی هغه ټوله. او بلډ ګیسز چې دی یعنې هغه هم، او د بلډ ګیسز نور ټیسټونه هم دي هغه هم در ښیم، صحیح ده. خیر اوس فلحال کوم چې روان کړی هغه ما دلته سرنج ورکړه، ټیسټ دی سټارټ بټن وکړي، خپل نیم غواړي، پیشنټ نیم، داسې ډایرکټ بس دا ستا ټیسټ دی، نور دا خاص پروسیجر نه لري. او کوشش کوه چې سیرم ټوټل کیلشیم چې ورکړي هغه در دې بهتره دی.